په سکیورټي فورسز او پولیټیکل انتظامیه په جمرود تحصیل کې د دهشتګردو یو غټ ګروپ خلاف کاروایی کړې ده. هغې نه تاسو ته آګاه کولو. پرون په جمرود کې تقریبا په 12:30 بجې د دهشتګردو ګروپ زموږ یو قبایلي رور بادشاه خان باندې حمله وکړه او هغه شهید کړو. او چې کله دوی د دې ځای نه تښتېدلو پروګرام جوړولو نو علاقې ته د سکیورټي فورسز او د قصدار پوځ دستې ورسېدلې او د هغې سره زموږ مقابله شروع شو. دا مقابله تقریبا 2 غنټې جاری وه او هغې په نتیجه کې یو شدت پسند هلاک شو او سره 6 د هغې ملګري په شدید زخمي حالت کې گرفتار شو. هغه چې کوم دهشتګرد هلاک شو د هغه شناخت د صدام په نوم باندې وشولو او صدام په مختلف سنگین جرایمو کې سنگین شدت پسندۍ واقعاتو کې حکومت ته مطلوب و. صدام نه صرف د تحریک طالبان یو اپریشنل کمانډر و بلکې دلته د خلکو اغوا برای تاوان سکولونو وړاول په خاصدار او په سکیورټي فورسز باندې حمله کول او نور داسې شدت پسندو چې څومره واقعاتو په هغې کې ملوث و موږ ته مطلوب و.